سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ وروغ بهاست. نن ورځ غواړم چې تاسو ته د لمریزې برېښنا اړونده یو موضوع تاسو ته شریک کړم. مخکې له دې چې موږ له دې نه وروسته کومې ویډیوګانې چې به راځي، نو لومړی زه غواړم تاسو ته چې دا د لمریزې برېښنا هغه منبع یا سورس یا کوم هغه څه چې د لمر وړانګې په برق باندې تبدیلوي، په لومړی تاسو په هغه میکانیزم باندې پوه کړم، وروسته بیا تاسو په اساني سره کولی شئ چې په ټولو شیانو باندې پوه شئ. نو موږ تاسو په طبیعت کې یا په کائناتو کې موږ تر ټولو مهمه منبع د انرژي چې د لمر ده، تر ټولو په زیاته پراخه کچه باندې چې کوي انرژي تولیدوي، چې دا انرژي نه ختمېدونکې انرژي ده، یعنې هېڅکله هم نه ختمېږي. نو د دې انرژي څخه دا موږ کله غواړو چې په برېښنا باندې تبدیل کړو، دا اصلا په مختلفو انواعو د انرژي خپله په طبیعت کې تبدیلیږي، چې باد مثلا د هغې څخه حرارت، برق، دغسې نور انرژیانې له دې څخه موږ چې کوو لاسته راوړو یا ورڅخه دغه کېږي. خو اصلي منبع چې د لمر ده، د انرژي منبع تر ټولو مهمه منبع د انرژي په کائناتو کې ده او نه ختمېدونکې منبع ده. نو په برېښنا کې موږ د دغه لمر له انرژي څخه موږ چې کوو یا لمریز انرژي په مستقیم ډول په دوو برخو باندې موږ په برق باندې تبدیلوو، یا په دوو ډولو باندې چې کوو تبدیلوو، چې یو ته یې حرارتي انرژي یا ترمل انرژي وایي، او بل ته چې ده فوټوولټیک یا لمریزه برېښنا ورته وایي. ترمل انرژي چې د هغې څخه حرارت رامنځته کوو، د هغې په واسطه باندې موږ اوبه ګرموو، بیرته کولی شو چې شي وکړو برق تولید کړو. هغه یو ځان ته بخش دی، یا مثلا چې هغه بیا وروسته ورته راځو. خو زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د فوټوولټیک په اړه باندې معلومات وړاندې کړم، چې موږ څنګه کولی شو د لمر له وړانګو څخه په مستقیم ډول د برق انرژي تولیدوو. دا انرژي موږ د څه په واسطه کوو؟ دغه لمر وړانګې د کنورژن یا د لمر وړانګو تبدیل د کومو موادو په اساس باندې رامنځته کېږي، هغه چې ده موږ دغه لرو لمریزې یا د لمریزې برېښنا لپاره موږ څلور شمسي تختې لرو. دغه تختې له چې څخه جوړې شوي دي، دا له نیمه هادي اجسامو څخه جوړې شوي دي. له نیمه هادي اجسامو چې موږ د کیمیا په جدول کې چې تاسو په تصویر کې وینئ، چې په شپږم او اووم ګروپ کې موږ نیمه هادي اجسام یا عناصر لرو. هغلته سیلیکان، جرمنیم تر ټولو مهم عناصر دي، چې دا په مختلفو بخشونو د الکترونیک او برق او دغې شیانو د عناصرو یا د وسیلو په تولید کې کارول کېږي، چې ډایوډ ده، ترانزسټر ده، د شمسي تختې دغه حجره یا شمسي تختې چې دي، دا هم له سیلیکان څخه جوړېږي. مخکې له دې چې د دغې میکانیزم ته لاړ شم، غواړم چې تاسو ته دغه سیمي کنډکټر باندې داسې لنډ معلومات درکړم. موږ په فیزیک کې د برق په فیزیک کې یا د برېښنا د برق په فیزیک کې د برېښنایي خواص په اساس باندې موږ چې کوو، دغه اجسام یا فلزات موږ په درو برخو ویشو، چې یو یې چې دی هادي میټل، او بل چې د نیمه هادي دي یا سیمي کنډکټر دی، او بل چې غیر هادي یا انسولیټر دی. یعنی د برېښنا د جریان د تېرېدنې په اساس باندې دا په فیزیک کې چې دي، یعنې د برېښنایي خواص په اساس باندې دغه فلزات په درو برخو یا اجسام په درو برخو ویشل شوي دي. چې هادي هغه اجسام چې تر ټولو ښه د برق جریان په اساني سره تېرولی شي، یا موږ تاسو په بله اصطلاح باندې هغه فلزات یا هغه عناصر چې په آخري مدار کې شوي الکترونونه له څلورو الکترونونو څخه زیات الکترونونه ولري، هغه تر چې دغه د کنډکټر یا هادي ویل کېږي. او هغه مواد یا هغه فلزات چې په آخري مدار کې چې کوي کم الکترونونه لري، تر څلورو څخه کم الکترونونه، یا څلور یا له څلورو څخه یا څلور څخه کم الکترونونه لري، چې د انسولیټرونه دي یا غیر هادي دي. او هغه چې په آخري مدار کې الکترونونه له څلورو سره مساوي کېږي، هغه چې ده نیمه هادي دي. دا یو بل نوع تشریح وه. خو د برېښنا له اساس باندې هغه چې ښه برق تېروونکي وي، د برق جریان په اساني سره تېروي، هغې ته هادي وایي، هغه سینې تېروي، هغې ته غیر هادي وایي. بیا د دغه دواړو ترمنځ سینه هادي دي او نه غیر هادي دي، هغې ته نیمه هادي ویل کېږي. دغه نیمه هادي اجسام بیا موږ تاسو هم یې کیمیاوي اړخ باید وڅېړل شي، هم یې فزیکي اړخ باید وڅېړل شي. د کیمیا له نظره موږ تاسو په دغه کې کومې کانسپټ یا کوم هغه دغه دي چې موږ تاسو باید معلومات باید ولرو تر څو د دغه مطالعه
د دې د مطالعې دپاره موږ تاسو باید تر ټولو مهمې چې شي ده د اټوم جوړښت ده. په اټوم کې د الکترونونو دغسې د ویش په کوم اساس باندې الکترونونه قرار لري. دغه جوړښت که تاسو چیرې ووایاست بیا وروسته د سیمي کنډکټر دغسې د اټومونه چې وګورئ بیا انشاءالله ستاسو سر خلاصېږي. موږ په اټوم کې مثلا موږ په اټوم کې څه شي لرو؟ 2 شیان لرو، 3 شیان. دا اټوم هسته ده او د هستې پر شاوخوا باندې څه دي؟ مدارونه دي. په دې مدارونو کې څه موجود وي؟ الکترونونه موجود وي چې منفي چارج لري. او په هسته کې څه دی؟ پروتون او نیوترون ده. چې په ځینې پروتون مثبت چارج لري او نیوترون خنثی وي د چارج له نظره، خو په ځینې ځایونو کې وایي چې مثبت چارج لري. دغه الکترونونه څه شي وي؟ د هستې په شاوخوا باندې ګرځي. ولې ګرځي؟ دلته چې په هسته کې مثبت چارجونه دي او الکترونونه چې منفي چارج لري، د دغه دواړو ترمنځ دغه کشش رامنځته کیږي. نو دغه هسته دغه الکترون نه پرېږدي چې له دې مدار څخه ووځي. په دغه ټاکلي مدار په ټاکلې فاصله باندې څه کیږي؟ پر دې هسته باندې راڅرخي. نو کله چې موږ غواړو چې دغه الکترون له دې مدار څخه بل مدار ته لاړ شي، بر مدار ته لاړ شي، څه شي کېږي؟ دا الکترون یوه انرژي ته ضرورت لري چې دلته د انرژي لیول څه دی؟ څه کم ده. که چیرې دغه د انرژي لیول د اټومونو تاسو ولولئ نو بیا څه کېږي؟ دغه الکترون بل دغه ته کېږي. کله چې د الکترونونو د انرژي لیول زیات شي، انرژي زیاته یعنې اضافه انرژي ورکړو، دغه الکترون څه کېږي؟ انرژي ترلاسه کوي. د انرژي په ترلاسه کولو سره دا له دې مدار څخه وځي دې مدار ته، ځکه دا یو قوه ترلاسه کوي، ځکه تر هستې قوه زیاتېږي، ځکه د هستې له هغه دغه څخه ځان خلاصوي. نو په عین شکل باندې د نیمه حدي اجسامو چې سلیکان تر ټولو چې په آخري مدار کې 4 الکترونونه موجود دي، دغه ته په کمه انرژي ورکولو سره دغه الکترونونه څه کېږي؟ ازادېږي. نو بیا وروسته چې کله الکترونونه په دې کې آزاد شول بیا دا څه کېږي؟ تر ټولو بیا د برق د جریان د تېرولو قابلیت لري. یعنې په اساني سره نه، یعنې په مثلا د انرژي په ورکولو سره موږ کولی شو چې دا په حدي تبدیل کړو، ځکه ورته نیمه حدي وایي. یعنې په عادي حالت کې دا حدي نه وي، خو کله چې موږ یا ټمپریچر ورکړو یا حرارت ورکړو یا کومه اضافي انرژي ورکړو دې اتوم ته، په اتوم کې څه کېږي؟ هغه الکترون انرژي ترلاسه کوي او الکترون له یوه انرژي لیول څخه بل لیول ته وځي. په دغه کې په بالاخره څه کېږي؟ هغه الکترون ازادېږي. چې ازادي الکترون څه کېږي؟ په ډېر کمه انرژي سره موږ څه کوو؟ په حرکت راوستلی شي. د الکترون د حرکت څخه څه رامنځته کېږي؟ د برق جریان رامنځته کېږي په یو هادي کې. دغه و د الکترونونو د هادي او د اتومي جوړښت باندې لنډ معلومات. اوس راځم دلته چې دغه د سولر حجره ده چې موږ ورته سولر سیل وایو، چې دا څه رقم یا ورکینګ پرنسپل یا د دې میکانیزم څه رقم ته ده په فزیک کې، څه ډول کار کوي، څه ډول د لمر وړانګې په انرژي باندې تبدیلوي. تر ټولو له مخه د سولر سیل یا د سولر دغه یوه حجره چې ده دا څه ده؟ یو ډایود ده. ډایود ده، دا هم د یو ډایود شکل لري، ځکه ډایود هم له سیمي کنډکټر څخه جوړ شوی ده. نو دا هم څه ده؟ یو ډایود ده. ځکه ډایود غوندې شکل لري چې دلته دا یو دغه ده، دغسې یو حجره ده چې ما دلته هر بخش ځان ته دغه کړی ده. دلته یې ما په دې شکل سره تاسو ته دغه کړی ده په 3D شکل باندې، یعنې درې بعدی یا درې بعده لري نه، چې دغه سایډ او دا سایډ او دغه پاسنۍ طبقه مې درته ښودلې ده تر څو تاسو ته واضح شي. دغه حجره د شمسي سیده دا له څو شیانو څخه جوړه ده؟ 2 ډوله سیمي کنډکټر موادو څخه جوړه شوې ده چې ما په ټرانزسټر کې هم درته وویل. یو ته یې ان ټایپ مواد وایي، بل ته یې پی ټایپ مواد وایي. دغه ان ټایپ مواد چې په پاسنۍ طبقه کې استفاده کېږي دا ډېر نازکه پرده ده، د یو پردې په شکل باندې څه کېږي؟ د شمسي تختې د حجرې په پاسنۍ طبقه کې دغسې ځای پر ځای کېږي، او په کښتنۍ طبقه کې چې د هغې دغسې د حجم یا مثلا دغه قطر یې چې د څه ده؟ نسبت ان ټایپ ته زیات وي، هغه هم مایکرومیټر یا ملي میټر په اساس باندې وي، خو دا هم بیخي یعنې بیخي ډېره مایکرومیټر په اندازه باندې وي، یعنې دومره نازکه وي دا د ان ټایپ یې. بیا په ان او پی ټایپ کې څه شي وي؟ ما مخکې درته وویله سیمي کنډکټرونه څه شي لري؟ الکترونونه دلته موجود وي، هولز او الکترونونه په سیمي کنډکټر او هادي کې څه دي؟ یا په سیمي کنډکټر کې د چارج انتقالونکي 2 شیان دي.
دې ته چارج کیریر وایي. چارج کیریر دلته چې دی هولز دی او الکترون دی، دا دواړه کولی شي چارج انتقال کړي. نو په پی ټایپ کې هولز موجود دي او په ان ټایپ کې چې الکترونونه موجود دي چې دا مثبت چارج لري او دا منفي چارج لري. او د دې ترمنځ څه کېږي، دغسې دغه لاین یا دا دغسې ده، دې ته ان پی ټایپ چې وایي جنکشن ورته وایي، یعنی پی ان جنکشن ورته وایي، جنکشن ورته وایي، یعنی د دوو دغه ترمنځ یو نازکه پرده داسې موجوده ده. دغه سرحد ته چې وایي یا ریجن یا ساحې ته ډیپلیشن لایر وایي یا پی ان جنکشن ورته وایي. نو اوس راځم دې ته، کله چې پر دې باندې سیمي کنډکټر باندې د لمر وړانګې ولویږي، دا د لمر وړانګې دي سي د لمر وړانګې راځي چې د لمر وړانګې چې شي کوي فوټون ورته وایي. دغه فوټون څه دي، داسې کله پر دغې سیمي کنډکټر باندې سټرایک کوي، ضربه ورکوي، څه کېږي دغلته د سیمي کنډکټر اتوم چې دغسې یو جوړښت لري، 4 الکترونونه په مدار کې لري. دغه یو الکترون وهي یا ضربه ورکوي، چې څه کېږي دا الکترون ازادېږي. کله چې دا ازاد شو، دا الکترون چې څه کېږي، الکترون دغه سایډ ته ځي چې منفي چارج لري او هغه هولز دلته پاتې کېږي چې مثبت چارج لري. یعنی د دغه هول او دغه الکترون ترمنځ یو ډېره قوي ډیپلیشن لایر رامنځته کېږي چې دغه قوي ساحه رامنځته کېږي. دلته دغه علامه چې ویني، دغه د ګوتو په شکل باندې چې دې ته میټل فینګر ورته وایي، چې دغسې یو شکل لري. دا چې څه کړی ده، دا یې په لیز ده میسو څخه جوړ شوی ده. دغه یې چې کړي دي، که تاسو لیدلی په تصویر کې وینئ چې دغه ډېرې نازکې خطونه به مو لیدلي وي په شمسي تخته کې. هغه چې دي د میسو څخه نازکې چې دي پردې دي، هغه یې داسې د یو د ګلاس په شکل باندې یا د دغه په شکل باندې چې دي داسې ورباندې ایښي دي. دا ځکه ورباندې ایښي دي کله چې دلته دغه الکترون آزاد شو، دغه الکترون چې دغه یو سیمي کنډکټر ده، په سیمي کنډکټر کې د الکترون انتقال یا حرکت ډېر په سخته باندې کېږي، ځکه دا یو حدي نه ده. نو له دې وجې دلته دغه میسو چې تر ټولو ښه حدي ده، مثبت چارج لري، الکترونونه چې څه کوي ځان ته راجذبوي. دلته الکترون بیا ځان ته راجذبوي، دلته الکترون راجذبوي. دا الکترونونه چې څه کېږي په دغه میسو لوحو کې راجذبېږي، ځکه چې دلته خو مثبت الکترونونه موجود وي. که چیرې دغه جذب نه کړي، شاید دغه الکترونونه پر دغه باندې تاثیر وکړي او دا ځان ته راجذب کړي، ځکه دا چې دي مختلف النوع چارجونه دي، یو بل جذبوي. نو دا چې کېږي دا الکترون په دغه شکل باندې، دا ما درته وویل چې دا ځکه پکښې کې ځای پر ځای شوی ده دغه میټل فینګر، تر څو دغه الکترونونه راجذب کړي او تر څو دغه الکترونونه حرکت اجرا کړي، یعنی جریان پیدا کړي. ځکه چې که چیرې دلته دا موجود نه وي، نو دغه الکترون چې دلته موږ مثبت یا منفي دغه قطب ورته وتړو، نو دغه الکترون تر دې ځایه انتقالېدلی نه شي په داخل سیمي کنډکټر کې، ځکه دغه یو حدي نه ده چې په اساني سره یې ورکړي، ځکه د یو زیات انرژي ته ضرورت لري. نو کومه انرژي چې فوټون لري، هغه پر دغه سیمي کنډکټر په اتومونو باندې چې کوي ضربه ورکوي، په هغې کې یو میکانیزم یا کیمیاوي تعامل رامنځته کېږي. دغه کیمیاوي تعامل په نتیجه کې چې کېږي، دغه د سیمي کنډکټر یا د نیمه حدي اجسام اتومونه چې کوي په آخري مدار کې هغه 4 الکترونونه چې دي، دغه الکترون ازادېږي، یو الکترون ازادوي او په ځای باندې هول پاتې کېږي. دغه الکترون راځي دلته، نو دلته بیا موږ ورته د میسو یا د فلزي میسو دغسې لوحې ځای پر ځای کړي دي چې میټل فینګر وایي. دغه لوحې د دې په خاطر باندې دي چې دغه الکترونونه په داخل دغه کې چې دي موادو کې د نیمه حدي حرکت نشي کولی، نو دغه به دلته نږدې ورته تر څو په اساني سره دا جذب کړي او دا په دې کې د الکترونونو حرکت جریان پیدا کړي، او دا قطب مثبت او دا منفي رامنځته کېږي. په نتیجه کې دا چې کېږي، موږ دغه د یو وایر په شکل باندې دلته بسته کوو او دا هم دغسې شکو بسته کوو یې. دلته به دا داسې د یو بیټرۍ شکل ولري، نه منفي مثبت او دا به منفي وي. یعنې دغه دی، که چیرې موږ دلته چې ورته بسته کړو، موږ به برق ترلاسه کړو یا به کرنټ. که چیرې دا دغه کړو، یعنې په دې شکل سره چې کېږي د برق جریان رامنځته کېږي. دلته چې کېږي پوتانشنل ډیفرنس یا تفاوت رامنځته کېږي.
ما درته وویل کله چې سیمي کنډکټر کله چې په دواړو حدونو کې الکترونونه موجود وي نه هولز او الکترون موجود وي پی انجکشن یا ډیپلیشن لار رامنځته کېږي دا بیا ډېره قوي الکتریک فیلډ رامنځته کوي د دغه لار د ماتېدلو لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو دغه لار چې ده 0.اوه ولټه چې ده انرژي لري که چیرې دغه لار له فوتون د لمر دغه ذرات چې دي هغه څه کېږي هغه له دې څخه زیات انرژي لري نو هغه څه کوي هغه دغه الکترونونه یا دغه اټومونه سټرایک کوي بمباروي هغه چې کله ووهي هغه څه کېږي په هغې کې کیمیاوي تعامل رامنځته کېږي هغه الکترونونه آزادوي ځکه چې د دغه ذراتو د وړانګ چې دي دا زیاته انرژي لري نسبت دغه ته په دغې نتیجه کې دا هولز یو ځای ته ځي او الکترونونه بل ځای ته چې په دې شکل سره بیا دغسې یو جریان رامنځته کېږي دغسې یو شکل یو میکانیزم چې دی د شمسي تختې د حجرې شاته قرار لري چې بیا دغه حجرې موږ که تاسو لیدلي وي په شمسي تخته کې د مربع شکل لري چې یعنې د مربع یا څلور خانه‌ای شکل لري چې دا حجرې دي دا حجرې بیا یو له بله سره څه شوي مسلسله موازي ډول باندې څه کېږي په مسلسله او موازي ډول یو له بل سره وصل وي لکه دغسې یو دوه درې څلور شپږ دا څه شوي دغسې یو له بل سره وصل وي دا له دې سره دا له دې سره مثلا دا له دې سره بیا دا له دې سره داسې دغسې په دې شکل د دې څخه یو شمسي تخته جوړېږي په نتیجه کې چې بیا په پراخه کچه باندې څه کوي د لمر وړانګې په برق باندې تبدیلوي چې هغې ته بیا وروسته راځو چې دا و د شمسي تختې د حجرې شاته د فیزیک میکانیزم یا په کوم ډول د لمر وړانګې پر څه باندې کوي په برق باندې تبدیلوي چې دې ته وایي ورکینګ پرنسپل اف څه د سولر سیل او کله چې موږ تاسو دغه شارټ کو نه شارټ یې کو دلته کرنټ رامنځته کېږي په حالت د کرنټ په زیاتوالي سره دغسې یو ګراف موږ لرو د ولټیج او د دغه ترمنځ یا پوتنشل ډیفرنس یا متفاوت ترمنځ او کرنټ ته موږ دغه چې دغه کرنټ ده او دا څه ده ولټیج دغه کوي ریپرزنټ کوي یا یې ښودل کېږي یا ښیي کله چې دلته دا ولټیج ګراف داسې شکل لري څومره چې کرنټ زیاتېږي ولټیج کمیږي یعنې چې دا یو بل سره شي لري مستقیما اړیکه لري نو دغه په حالت د شارټ سرکیوټ کې یا په حالت د شارټ حالت کې سره بس تا کوچ کې په پراخه کچه باندې الکترونونه یا د کرنټ زیاتېږي امپیر زیاتېږي اما چې د ولټیج ډراپېږي کمیږي دغه یو ساده ډول په عمومي ډول باندې د سولر شمسي تختې د حجرې شاته د فیزیک میکانیزم یا په څه ډول باندې شي کوي د لمر وړانګې په برق انرژي باندې تبدیلوي له موږ سره اوسئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج در سره شیر کړئ چې په راتلونکي ویډیوګانو کې زه تاسو ته دا ښیم چې موږ څو نوع دغه شمسي تختې لرو کومې کمپنیانو څخه راوځي کومې ښې دي کومې باید انتخاب کړئ نو زموږ دغه د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ زموږ پیج له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دغه معلوماتو څخه ګټه پورته کړي او هغه چې محصلین دي انجینران دي د هغې به په دغې بخش کې معلومات زیات شي او څه به زده کړي هغه تکنیشنان چې په دې بخش کې کار کوي د دې شاته به دغه د فیزیک او کیمیا میکانیزم یاد کړي نو ډیره مننه دوستانو ښه وخت ولرئ